هغې د ټیپ او د ریډیو د هغې زمانې نه موبایل د زمانې ته را رسېدلي دي. د ویډیو په اخره کې به هم اینډ سکرین کې یو 2 ویډیوګان لګېدلي او هم د مولوي صاحب محترم د چینل وي. والد صاحب مې هم د دې علاقې ښه مشهور عالم دین، د هغې والد صاحب د دې علاقې ښه بهترین عالم دین، د هغې والد صاحب. نو موږ داسې په پورته باندې مشران ټول زمونږ بزرګان عالمان راتېر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په محفل د عالمانو به سره زر شي کوي لوټه یا ګټه د صحرا. ګرانو کتونکو مینوالو ستاسو ورور عبدالجلال خیرخوا یو وارې بیا ستاسو په دروند خدمت کې حاضر دی. زمونږ په څنګ کې ناست یو شخصیت زمونږ د ضلع 400 سره تعلق دی. نورې خبرې اترې به کوو، د مولوي صاحب محترم ته په پروګرام کې خرکلی وایو. السلام علیکم مولوي صاحب، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. الله دې تاسو ډېر خوشحاله کړي چې تاسو دومره کړه او تکلیف وکړو او تر دې ځایه پورې راغلی. الله دې ستاسو دا قدمونه د نیکۍ په تله کې واچولي کړي. جزاکم الله. ستاسو هم ډیره مننه. مولوي صاحب محترم دا راته ووایئ، سوشل میډیا باندې تاسو راغلی نو ډېر زیات خوشحاله مې شوم. په سوشل میډیا یو چینل تاسو کریټ کړی دی او په هغې کې څه نایاب قسم ویډیوز دي. څه ګڼئ دا فکر څنګه راغی؟ یاره جي د ډېرو ورځو مې دا سوچ او دا مې فکر و چې خیال مې وکړو په ټویټر باندې، په انسټاګرام باندې، یوټیوب باندې، فیسبوک باندې، هر طرف ته چې کوم دی نو زه به ده ووایم د طاغوت، د اهل باطل یا د داسې خلقو چې هغه زمونږ د دې ننني نوي نسل ینګ جنریشن چې ورته وایي په هغه پروګرامونو کې د دې تربیت د اسلامي اصولو مطابق دی نشي کولی. خو یا به ګانه بجانه وي، یا به د قرآن او حدیث خلاف خبرې وي، یا به په داسې طریقې سره چې کوم دی نو داسې یو پروګرام هغوی جوړ کړی وي چې زمونږ دا نوی نسل، زمونږ دا اولاد، زمونږ دا کشران، زمونږ دا نوجوان طبقه دا به فحاشۍ طرف ته، عریانۍ طرف ته، التو غلطو طرف ته روانې. ذهن کې مې سوچ راغی چې عالمانو ماشاءالله هر میدان او هر محاذ ګرم کړی دی. مونږ دا میدان پرېږدو نو داسې خلق به راځي، یا به مرزایان راځي، یا به مرزاګان راځي، یا به خدای ته مې توبې داسې خلق په دې میډیا باندې راځي چې هغوی به د دین نه ډېر زیات لرې وي. ذهن کې مې سوچ وکړو چې ولې نه مونږ چې چېرته د کتاب کې لګیا یو قرآن او حدیث او دا مونږ په درسګاه کې ښایو نو په یو ګنټه کې مونږ ته طالبان ناست دي نو یو ګنټه سپیشل مونږه لګیا یو وینا کوو. خو که چېرته دغه بیان یا دغه د قرآن او حدیث ته ملغلرې دا مونږ په یو منټ کې 100 کسانو ته نه، 150 کسانو ته نه، یا 500 کسانو ته نه، په یو منټ کې په لکو خلقو ته ورسو او په هغې لکو کې یو 0 کسانو ته هم د یو ټکي فایده وشوه. زما دا ایمان دی چې په ورځ د قیامت په زما لپاره دا ډېره ښکلې سودا وي. مولوي صاحب محترم بالکل دا خو ستاسو یو ښه سوچ دی. علما کرام چېرې هم میدان نه پرېږدو، کوشش کوي چې زموږ د اصلاح لپاره موږ ته اطلاع راکړي او یو نوی قدم کړي، یو ښه فایده موږ ته راشي. اگر چې اعتراض نن دور کې ډېر زیات وي خو د دغې مقابله کول صرف علما کرام کولی شي. مولوي صاحب دا راته ووایئ چې نور څه مصروفیات لرئ شارټ لږ، ځکه چې مصروفیاتو باوجود دا کار ډېر ګران کار دی. یاره جي مصروفیات خو الله ګواه دی ډېر زیات داسې دي، د هر بنده ډېر دي، خو چونکې موږ دین سره تړلې شوي خلق یو په دې وجه باندې د دین چې هر شعبه ده الحمدلله د خپل والدینو په دعاګانو باندې، چونکې په دې خپل علاقه کې زما مشران داسې تیر شوي دي چې د هغې بزرګي، د هغې ولیتوب برته زه ده ووایم صاحب کرامات خلک وو. والد صاحب مې هم د دې علاقې ښه مشهور عالم دین، د هغې والد صاحب د دې علاقې ښه بهترین عالم دین، د هغې والد صاحب. نو موږ داسې په پورته باندې مشران ټول زمونږ بزرګان عالمان راتېر شي، د هغې هغه ټولې دعاګانې او د هغې هغه ټول وظایف او د هغه ټول څیزونه په ما باندې راډب شوي دي. نو د هغې هغه مریدین، متوسلین، معتقدین، د هغې دوستان، یاران، دا ټول زما په حدود 4 کې راغلل. نو هغې ته ځان رسول، بیا د هغې هغه چې څه پاتې دي، د هغې هغه درسونه، د هغې هغه استازي، نو دا هم ماته پاتې ده. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د هغې هغه دعا الله پاک زما په حق کې قبول او منظوره کړې ده. په علاقه کې داسې یو پروګرام، داسې یوه جرګه، داسې یو محفل هغه خلق زمونږ نه بغیر نیمګړی ګڼي. دا تحدیث بن نعمت په طور باندې ویم، موږ ته خپل ځان ښه معلوم دی او داسې څه تکړه استادان هم نه یو او نه چې کوم دی نو ګینې کتاب داسې عبارت راله راځي او داسې عربي وایو داسې دا وایو، نه جي نه، لیکن صرف د مشرانو هغه دعاګانې دي. نو د دې علاقې چې څومره هلې ځلې دي ټول زموږ په سر باندې دي. په یو دیني درسګاه کې الحمدلله استاد یم، خپله مې الحمدلله کور کې هم مدرسه ده او د خپل علاقې د مرکزي جامع مسجد
امام او خطیب هم یم او د سره سره مون سره په جمعات کې مدرسه هم ده الحمدلله جامع عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې پاکي 2.5 مون سره طالبان دي او دغه شانت لدین علاوه عصري درسګاه پر مردان کې جامع عبدالولی خان ورته وي یونیورسيټي اف مردان په دې کې په شعبه اسلامیک سټډیز کې هم به تور ټیچر الته کې استاد یم د 2009 داسې او الته کې اسلامیک سټډیز تعلیم ورکو او ماشومان ته څومره چې د لری لری زینو ناراضي او بس دغه ماته ګوډی دي او کو یا الله پاک د خپل دربار کې قبول او منزور کړي صحیح اجي بالکل د عبدالولی خان په خونتون خبره مو کنه تاسو پکې د بي اس لیول باندې اسلامیات کلاس شروع کړی په دې چینل ډېر زیات خوشاله شوم هم مولوی صاحب ته چې دا فکر څنګه راغړ یو نوې سوچ دي یاره جډیر خپل عجیبه سوال دی وکړو زمونږ چې څومره طلبه کرام دي نو د دې دوه قسمونه دي یو هغه چې په دینی درسګاهانو کې موږ سره قران او حدیث وي یو هغه طالب علمان یا سټوډنټان د دې زمانه ورته سټوډنټان وي هغه طالب علمان چې هغه موږ سره په عصري درسګاهونو کې یعنی په یونیورسيټي کالج کې موږ سره سبقونه وي نو ذهن کې مراغلل چې دا طالبان کم چې قران او حدیث موږ نه وي نو دی خو موږ سره کینی او موږ دي ته قران مجید او احادیث او تفاسیر او فقه او اصول فقه دار سره تقایو لیکن هغه سټوډنټان چې زمونږ کم شاګردان دي په عصري تعلیمي درسګاهونو کې هغه ته به زمونږ نه څه فائدہ رسی نو د دې ایچ ای سی چې کوم یونیورسيټي د هغه انډر کار کوي د ایچ ای سی د رولز مطابق په سلیبس کې په هر کلاس کې کاغه بایو دی کاغه کیمستري دا کاغه انګلیش دی کاغه میتھس دی کاغه زوالوجي دا یعنی څومره چې تاسو ډپارټمنټس تاسو ذهن کې راځي او ریوینه په دې ټولو کې په هر سمستر کې اسلامیک سټډي فرست سمستر کې اسلامیک سټډیز دا یو لازم مضمون دی کله چې د امتحان وخت شي نو دا سټوډنټ غریب چې کم دی په لایبرری باندې په کتابونو پسې ګرځي بوک سټالز ګوري لګیای چې یار زبدا څه پیدا کم چې دا اغه نه زما دا پیپر چې کم دی دا حل شي د قشانت ټیچر ولا اسایمنت ورکی کویز ورکی پریزنټیشن ورل ورکی دا سټوډنټ غریب چې کم دی در بدر خوري په سر ګرځي خود ته غ خپل ټاپک نه ملاويږي ما ډیر آسان یو کار دا وکړو زویم چې د دې سټوډنټانو د دې دینی طالب علمانو مرا باندې حق دی او د خپل سټوډنټانو مرا باندې حق دی نو دی لما نوټس عمدغه ټاپکس عمدغه کورس دا مې ورله په اسانه ژبه کې راغون کو او هغه له د نوټس شکل او نوم ورکو او دا مې په دې چینل باندې چې د دې کوم مونږ ابتدا الحمدلله کړی دا په دې باندې مې اپلوډ کړل سټوډنټ تبا کویز پریزنټیشن اسایمنت او خپل پیپر د ټولو نلوي چې هغه زماره پکې 100 نمبر راشي زما امید محکم دی او یقین مې دی چې کوم بندا د زړه په وګو باندې دا یو لیکچر وریدو دا یو کورس الحمدلله چې هغه با خپل پیپر حل کولی شي او ان شاء الله العزیز هغه ته ډېر اسانتیا وي مولوی صاحب محترم ډیر زیات خبره ده ګوره دا استاد وي داسې وی لکه پلار او بهشکه دې کې شک نشته او پلار خو یو ماشوم یو اداره کې داخلي کې زمو په خیال اکثر والدین بیا بس بیغم وي داسې کم ملاويږي چې هغه د ماشوم نه روز به روز تپوس کی اساتذه کرام سره رابطه کوي یعنی دی سټوډنټ فکر د طالب العلم فکر مولوی صاحب محترم سي نور استادانو سره وی دا ډیر یو لوی انعام دي د استاد په شکل کې چې موږ ته ملو شوی دي مولوی صاحب محترم درته وای دي چینل نوم سور کړی یاره چې ډیر اسان نوم دی نومونه خو زما ذهن کې ډیر راغلل او اسلامیک نیم یا اسلامیک بیاناتو باندې ډیر زیات چینل دي خو لیکن ما ذهن کې دا راغلل چې دا دنیا ټوله مونږه پیژني لہذا سمپل په یوټیوب کې په سرچ بار کې سید سلیم الله افیشل ورکول دي سید سلیم الله افیشل SYED سید SALEEMULLAH افیشل دا ورکول دي او ټول بیانات تقریرونه خپل وعظونه مزیدار خشته چې کم دینو نصيحتونه دا به انسان ته مخه تراشي او بیا د ځان تم لګي په خپلم دی اوري بل رور تم دی اوري او د ټول نلوي زموږ د مشرانو یو ډیر خاص تعداد پکور کې ناستوي او ډیر زیات شوقین دي هغه د ټیپ او د ریډیو د زمانه نه موبایل د زمانه تر رسیدلی دي خو هغه ته اوس سوک لګول وال نشته دي نو زم کو یو نر بچي وي او یو فرمان بردار بچي وي او یو نیک بچي وي چې هغه بیان آن کی او خپل بابا ته وي بیبي ته وي داجی ته وي ځکه چې پاغه باندې واده د کشرانو د ذهن مطابق بیان نه دي پاغه باندې د مشرانو د ذهن مطابق هم بیانات دي چې مشران ووري دا به زموږ د پاره صدقه جاریه وي هغه به یو دوه ټکی زده کی الله باغی تم ثواب ورسي او اسلامیک چینل دی نو بیان اوریدل او رول د دین مسائل مسلې دا ټول چې کم دینو ثواب دی په دې کې نو د آخرت ګټه ده او د دنیا ګټه دی بالکل مولوی صاحب محترم بس اخیری پښتنه دغه لرم او دغه سوال کوم چې مولوی صاحب محترم تاسو سوشل میډیا خو
سوشل میډیا خو به ډېر وخت نه استعمالوي چونکې اوس هم سره یو قسم له تعلق جوړ شو بیان اپلوډ کول یا نوې ټاپک لټولو یا په هغې باندې خبره کول په موجوده صورتحال څه ګڼئ تاسو خو ډېر زیات میډیا ته یعنې مطلب اوس توجه کا نوجوان کل باره کې تاسو مې وایي چې په غلطو یعنې مطلب استعمال ډېر کم سم دی او زیاتتر استعمال داسې دی چې هغه د شریعت او د طبیعت دواړو خلاف دی دغې ته څه پیغام لرئ جي یره جی پخوا زمانه کې به د طالب علم یا د نوجوان نسل چې کوم دی په لاس کې کتاب و لازمن به کتاب و د خپل استاد سره به رابطه وه د والدینو ته به انسان غوږ ایښودو ماښام به ټول راغونډ شو په حجره کې به راغونډ شو جومات کې به راغونډ شو کور کې به پلار ته ټول راغونډ شو او یره جي هغې نه به یې نصیحتونه ښکلي واقعات او قصې ما ته اوس هم یاد دي زما والد صاحب چې په ماشوموالي ما ته کوم د سلیمان علیه السلام واقعه د موسی علیه السلام واقعه د بی بي اسیې واقعه دا ټول واقعات ما په ماشوموالي باندې د خپل والد صاحب نه زده کړي دي اوس هغه دور نه دی د هر نوجوان په لاس کې موبایل دی او د سکرولینګ زمانه ده بس دا د چل کول دی او سړی په لارم روان دی په ګاډي کې روان دی په پولم روان دی په محفل کې ناست دی نو دی دا چل کوي نو زه وایم چې د موبایل دا موږ د علم خزانه یا د نیکۍ خزانه اجي دا خو به پتا گواهی کوي چې یره جی دې سړی سره موبایل او په دې کې الته او غلطه او ګناه او دا او هغه اجي نو زه وایم چې بجای دا چې په ورځ د قیامت زمون اعمال نامه د دې په وجه باندې خدای مکه درنه شي نو ولی مونږ په دې کې یو داسې سیز ناچو د عالمانو بیانونه ښکلي بهترین د قاریانو صاحبانو تلاوتونه نصیحت آموز عبرت آموز واقعات حکایات خشته به پکې واچو او په دې تور باندې زموږ چینل به یو ډېر یونیک وي ما ډېر چینل یې وکتلې او چکر مې ولګو چونکې زما دې سره اوس تعلق رابطه شوه ومې کتل چې خلک یو موضوع یو ټاپک راوالي او په هغه چینل باندې هغه روان وي لګیا وي زمونږ په دې چینل باندې به الحمدلله تاسو ته په هر موضوع باندې په هر لاین باندې د هر سوال جواب ملاويږي او یوازې دا نه چې دې باندې به بیانات وي نه جنا دې باندې به فقه وي اصول فقه وي په دې باندې به قرآن وي په دې باندې به حدیث وي تفسیر وي د خوبونو تعبیرونه به وي په دې باندې به عملیات وي زمونږ ټول مشران مخکې د حکمت خزانه وي او هغه بهترین حکیمان وو په دې باندې به ان شاء الله لذي دا ټول سيزونه مونږ شیر کوو او مونږ وایو چې لکه په مزه ستري چینل صرف او صرف دو هفتې وشوي د دې چینل د اپلوډ کولو د جوړولو د بسم الله کولو زمونږ 2 هفتې شوي دي او الحمدلله زه چې ګورم د خپل دوستانو یارانو معتقدینو ته متوسلینو ته زه حیران شم ما ته ملګری مولوي صاحب محترم دا تاسو ماشاءالله زور تم چې دا ما د یو خاص مقصد د پاره جوړ کړی دی او زه به د خپل ناظرینو ته سامعینو ته یو دعوت فکر ورکم چې زمونږ چینل د کولو کی د خلکو چینل هم د کولو کی او زمونږ چینل د کولو کی زمونږ د چینل ډسکرپشن دی وګوري چې مونږ ډسکرپشن سلی کړی دی بس دا زما د عوامو ته خواصو ته ناظرینو ته سامعینو ته دا زما یو دعوت دی چې دی لاول چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ ګوري چې کوي اوري لاول د دغه ډسکرپشن چک کی چې په هغه ډسکرپشن کې مالی کلی سدي بس هغه زما پیغام هم د دې قوم ته او امید درب لرم چې زما څومره متعلقین دي چونکه هر چاته ټلیفون کول او هر چاته رسیدل ګران وي ها د میډیا په ذریعه سره موږ چې څوک ویني نو ان شاء الله العزیز غیبه عمدغه پیغام زما پیغام غني او موږ سره ومرسته کوي او موږ سره ان شاء الله قدم په قدم باندې روان وي د نیکه په دې کار کې ان شاء الله مولوی صاحب محترم د وخره کولو یو جی خان مننه بالکل ډسکرپشن خبره مولوی صاحب وکړه ټایټل خبره وکړه نو یو خو به په دې ډسکرپشن کې د مولوی صاحب محترم د چینل لینک هم تاسو ته پرېدم د ویډیو په اخره کې با اوم اینډ سکرین کې یو دوه ویډیوګان لګېدلي هم د مولوی صاحب محترم د چینل وي او مولوی صاحب محترم تاسو کوم جذبات او کوم مولوی د زه خو پس خې د مغبطه خو اجازه ده کنه جی خو زما د کار ته په کوم نظر ګورې زه خو علماء کرام لازم دی په ژوند خبرې کوم دغه یو کوشش دی دې ته په کوم نظر ګورې جی ماشاءالله ما خو تاسو د ډیر وخت نه تاسو سره الحمدلله تعلق دی د استاد او د شاګردۍ په تور باندې او د ډیر زمان تاسو ټول مشران الحمدلله زموږ ډیر زیات قدردان دي الله پاک تراغي په عمر کې اخلاص کې برکت واجي خدای تعالی د تاسو د اهل ظلم قبول کړي تاسو یو پروګرام به ان شاء الله د شریعت نه د اسلام نه یا د داسې دایرې نه چې هغه ته موږ د مذهب دایره وایو دا غینه به خلاف نه وي نو ماشاءالله تاسو ټول پروګرامونه اکثر او بیشتر زګورم وینم د سترګو نه تیر شوی دي د نظر نه او ملګرو ته دعوت هم ورکوم چې به تاسو دا وګورئ چې دا دي کې سدي دا خو دومره لوی عالم دین رئیسار کړی دی وسونه خپل مدیدار وخت ته تیار کړی او تاسو چې کوم بهترین سوالونه کوي زه حیران پدې باندې شم چې لوی چینل والے ناست وي
او هغې غریبانانو له د عالمانو سره د خبرې کولو چل نه ورځي چې دا دومره لوی شخصیت ماته ناست دی زمونږ په وړه شانتې خولې باندې. نو اوس به مونږ دی له داسې الفاظ ګورو چې ټیک دا دې موږ له وخت راکړی دی، خو د دې شخصیت داسې دی چې داسې انداز کې به ته سوال کوو لکه څنګه چې یو سړی خپل استاد ته ناست وي. نو ما ولیدل، محسوس مې کړل چې الحمدلله د ټولو عالمانو پروګرامونه تاسو په داسې انداز کې کړی دي چې د هغې حق مدا کړی دی. او انشاءالله د دغه علما کرامو اواز چې تاسو دنیا ته رسوئ، الله تبارک وتعالی به په هر سیمه، په هر مقام، په هر موړ باندې تاسو کامیاب او کامران ساتي، او انشاءالله د هغې د دعاګانو حصار به ستاسو اردا ګرد وي انشاءالله. ډیره مهرباني چې دا زمونږ د دې مشرانو هغه داد وي چې موږ لرا کې په دغه وجه باندې موږ رب ذوالجلال ته دغه مشران وسیله کو، د هغوی په وسیله بیا موږ د خبرو چل هم دوی نه زده کړی د دوی سره خبرې اترې کو. دغه تحدیث بن نعمت رب کائنات ته مولوي صاحب محترم ډیر ژوند ډیر خوشحالي ورکړي سره زما په لوی الله مسپارم اوس ورکې اجازت خپل رور عبدالجلال خیرخواله. والسلام.